لالچي انسان پښتو کیسه. یو وخت یو لالچي سړی و چې همیشه به یې د نورو مال ته سترګې وې. ده ته نه خپله حلاله روزي کافي وه او نه د کاینات خوند پېژانده. هره ورځ به یې دعا کوله: یا الله ډېر مال راکړې، خو داسې چې کار هم ونه کړم. یو ورځ الله پاک ده ته یو جن ورکړه. جن ورته وویل: زه به هر څه درکړم، خو یو شرط لرم. هر څه چې تا ته درکړم ته به یو ګاونډي هم لرې، هغه ته به 2 چاندې ورکړم. لالچي سړی ډېر خوشحاله شو. ښه ده، ماته یو کور راکړه. جن هغه ته یو ښکلی کور ورکړه، خو ګاونډي ته یې 2 چاندې ښه کور ورکړه. لالچي سړي دا ولیدل، ډېر خفه شو. ویې ویل: ماته 1 زرې ورکه راکړه. جن ورکړه، خو ګاونډي ته یې 2 زرې ورکړه. اوس د سړي خپل ګاونډي حضرت ته ورسېدو. هر څه به یې غوښتل، خو چې ګاونډي ته 2 چاندې ورکول کېدل نو خوشحال نه و. اخر یې وویل: ماته 1 سترګه راکړه. جن حیران شو. ویې پوښتل: ولې؟ سړي وویل چې ګاونډي مې 2 سترګې را لاسه ورکړې. جن غوسه شو. ویې ویل: ستا د لالچ پیدا شو چې خپل ځان ته هم نقصان غواړې او نورو ته څه نه ورکوم. لالچ د انسان عقل ړندوي او د بل نقصان غوښتل بالاخره خپل نقصان ګرځي.